بله ورځ د خطر لومړۍ څرګنده نښه راښکاره شوه. 3 وسلوال کسان دوی ته ورنږدې شول او ویې پوښتل چې دلته څه کوئ؟ کیمیاګر ځواب ورکړ: زه په خپل باز ښکار کوم. په قبایلي جنګیالیو کې یو کس وویل: موږ بله پلټنه کوو چې له تاسو سره خو وسله نشته. کیمیاګر ورو غوندې د اس نه راکوز شو او هلک هم دغه عمل تکرار کړ. هغه کس چې د هلک کڅوړه ولټوله نو ویې پوښتل: ته له ځانه سره پیسې ولې ګرځوې؟ هلک ځواب ورکړ: احرام مصر ته د تلو لپاره زما پیسې پکار دي. هغه بل کس چې د کیمیاګر سامان یې لټاو د کوم اکسیر نه ډک یو بوتل او یوه رڼه هګۍ چې د چرګې د هګۍ نه لږه غټه وه وموندل. هغه وپوښتل: دا څه دي؟ کیمیاګر ځواب ورکړ: دا پارس او د ژوند اکسیر دي. د کیمیاګرانو شاهکار دی. د دې اکسیر یو غړپ سړی ټول عمر له ناروغۍ نه ساتي او د دې کاڼي یوه ذره د هرې مادې نه سره زر جوړولی شي. عربانو وخندل او کیمیاګر هم ورسره وخندل. قبایلي جنګیالیو ته د کیمیاګر ځواب خوندور ښکاره شو او دواړو ته یې د خپل سامان سره د مخکې تګ اجازه ورکړه. چې لږ وړاندې لاړل نو هلک کیمیاګر ته وویل: دا دې څه لیونتوب وکړ؟ کیمیاګر ځواب ورکړ: ما غوښتل چې تا ته د ژوند یو ساده درس درکړم. کله چې ته د یو عجیبه خزانه ولري او خلکو ته د هغې په باب صفا صفا ووایې نو خلک باور نه کوي. دوی په صحرا کې مزل کاوه خو د هرې ورځې په تیریدو د هلک زړه خبرې کمولې. اوس د ده زړه د تیر شوي او راتلونکي وخت په باب فکر نه کاوه. دی اوس په دې قانع شوی و چې صحرا ته ځیر شي او له هلک سره په ګډه د نړۍ د روح اوبه وڅښي. زړه به چې په خبرو راغی نو هلک ته به یې ډاډ ورکاوه ځکه چې په صحرا کې د چوپتیا ورځې ویرونکې وې. زړه هلک ته وویل چې د خپل برخلیک په لټون کې د میږو خرڅولو میړانه او د ښیښو په دوکان کې د کار کولو وخت جذبه د ده غټې خوبیانې وې. یوه ورځ ماسپښین دوی د یوې قبیلې په لښکر تېرېدل چې د جبهې په هر ګوټ کې وسلوال عرب څوکیداران وو چې سپینې چپنې یې اغوستې وې. څوکیدارانو چیلمونه څښل او یو بل ته یې د جګړې کیسې کولې. خو دوی ته چا هېڅ پاملرنه ونه کړه. دوی چې په جبهه تیر شول نو هلک وویل: دلته خو هېڅ خطر نشته. کیمیاګر لږ قار شو او ویې ویل: په خپل زړه باور ولره خو دا مه هېروه چې ته په صحرا کې یې. کله چې سړی له یو بل سره په جنګ وي نو د نړۍ روح د جګړې چغې سوریې اوري. د لمر لاندې کېدونکې هره پیښه په هر چا اغېز ښیندي. هلک په زړه کې وویل: ټول شیان په اصل کې یو څیز دي. خو بیا لکه د کیمیاګر خبره چې رښتیا کول غواړي 2 سپاره په دوی پسې راغلل. تاسو ته د وړاندې تلو اجازه نشته. دلته قبیلې له یو بل سره په جنګ دي. کیمیاګر په داسې حال کې چې د سپرو په سترګو کې سترګې خښې کړې وې وویل: زه ډیر لرې نه ځم. سپاره لږ چوپ شول خو بیا یې ورسره ومنله چې هلک او کیمیاګر تللی شي. هلک ته په دې غبرګون ډیر خوند ورکړ او کیمیاګر ته یې وویل: تا سپاره د خپلو سترګو تر تاثیر لاندې راوستل. کیمیاګر ځواب ورکړ: سترګې د روح زور ښیي. هلک په زړه کې وویل: دا بیخي رښتیا خبره ده. هغه احساس کړی و چې په جبهه کې هم د ډیرو وسلوالو ترمنځ فقط یو کس و چې دوی ته ځیر ځیر کتلی و. هغه کس دومره لرې و چې مخ یې نه ښکارېده. خو هلک باوري و چې هغه دوی ته ځیر و. آخر چې دوی د غونډیو هغه سیمه چې د اسمان تر څنډو پورې غځېدلې ښکارېده ووهله نو کیمیاګر هلک ته وویل چې احرام مصر ته فقط 2 ورځې مزل پاتې دی. هلک وویل: که په راتلونکي وخت کې ډیر زر موږ د یو بل نه بیلیږو نو ماته د کیمیا درس راکړه. کیمیاګر وویل: ته د وړاندې نه په کیمیا پوهیږې. د کیمیا معنا د نړۍ روح ته ورننوتل او د هغې خزانې موندل دي چې ستا لپاره خوندي شوې ده. هلک وویل: نه زما مطلب دا نه دی. زه د سرو زرو جوړولو خبره کوم. کیمیاګر د صحرا غوندې چوپ شو. ډیر وخت پس چې دوی ډوډۍ خوړلو ته ودرېدل نو ویې ویل: په نړۍ کې هر چیز ارتقا کوي او د هوښیارانو لپاره سره زر هغه ماده ده چې تر ټولو مادو زیاته ارتقا یې کړې ده.
ما نه دا پوښتنه مه کوه چې ولې، زه پخپله هم نه پوهېږم چې ولې، خو دومره پوهېږم چې دود تل رښتونی وي. بنیادم د هوښیارانو په خبره ونه پوهېده او سره زر د ارتقا د نښې په ځای د جګړو بنسټ وګرځېدل. هلک وویل شیان ډېرې ژبې لري. یو وخت و چې د اوښ رمباړه زما لپاره د یو څاروي غږ و، خو بیا داسې وخت راغی چې دغه غږ د خطر نښه وګرځېده او څه موده پس بیا د پخوا په شان د څاروي غږ ترېنه جوړ شو. کیمیاګر خپلې خبرو ته دوام ورکړ. ما رښتونی کیمیاګران لیدلی دي چې ځانونه یې په لابراتوارونو کې خوندي کړي او د ځان د ارتقا هڅه یې کوله. دوی ته د پارس په لاس ورغی چې دوی وپوهېدل چې کله یو څیز ارتقا کوي نو له هغه سره چارچاپیره نور ټول څیزونه هم ارتقا کوي. ځینې هسې تصادفي په دې کاڼي ورپېښ شوي وو، خو دوی هم د وړاندې نه دا استعداد لره او د دوی روحونه د نورو خلکو په پرتله د دې لپاره چمتو، خو دا رقم خلک ډیر کم دي او په نشت حساب دي او ځینې نور کسان داسې وو چې تش په سرو زرو یې غرض لاره. دوی کله هم د پارس په موندلو کې بریالي شوي نه دي. دوی دا هیر کړل چې اوسپنه، سکه او تنبه هم خپل خپل برخلیک لري. د بل په برخلیک کې ګوتې وهونکي خلک کله هم خپل برخلیک نشي موندلی. د کیمیاګر خبرې د ښیرې غوندې ازانګې کولې. هغه ټیټ شو او یو ګچګی یې راواخیست او بیا یې وویل دا صحرا هم یو وخت سمندر وه. هلک ځواب ورکړ ما هم دغه نظر درلود. کیمیاګر هلک ته وویل چې ګچګی د وږ د پاسه کېږده. دی چې ماشوم و نو ډېر واره یې داسې کړي او په ګچګي یې د سیند غږ اورېدلی و. په دې ګچګي کې سیند اوسېږي ځکه چې دا د ده برخلیک دی او دی به تر هغه وخته پورې داسې کوي چې له صحرا نه بیا سمندر جوړ شي. دوی آسونو ته وختل او د اهرام مصر په لور رهي شول. لمر پرېوت چې د هلک زړه د خطر غږونه پیل کړل. دوی د لویو غونډیو په منځ کې وو. هلک کیمیاګر ته وکتل چې وګوري چې ده هم خطر احساس کړی دی که نه، خو کیمیاګر د هر خطر نه بې پروا ښکارېده. 15 دقیقې پس هلک 2 سپاره ولیدل چې د دوی لاره یې نیولې ده، خو ده لا کیمیاګر ته څه نه و ویلي چې سپاره 10 او بیا 100 ته ورسېدل او لږ وخت پس ټولې غونډۍ د سپرو نه ډکې شوې. دا هماغه قبایلي جنګیالي وو چې شنې جامې یې اغوستې وې او تورې کندې یې په سر کړي وو. دوی مخونه په آسماني تربوزکو کې پټ کړي وو او فقط سترګې یې ښکارېدې. د سپرو په سترګو کې د روح زور او د مرګ زیری له ورایه جوت و. دوی دواړه نږدې جبهې ته بوتلل شول. یو عسکر هلک او کیمیاګر هغې کېږدۍ ته وردننه کړل چیرته چې د قبیلې مشر له سراکارانو سره ناست و. یو کس وویل دا جاسوسان دي. کیمیاګر ځواب ورکړ موږ مسافر یو. هغه کس وویل تاسو 3 ورځې وړاندې د دښمن په جبهه کې لیدل شوي یئ او هلته مو له یو عسکر سره خبرې کولې. کیمیاګر وویل زه په صحرا کې ګرځېدونکی سړی یم. زه د ستورو په مرسته لار پیدا کوم. د عسکرو او د قبیلو په خوځښت نه یم خبر. ما تش خپل ملګري ته لارښودنه کوله. ستا ملګری څوک دی؟ یو کیمیاګر دی چې د طبیعت په ځواکونو پوهیږي او غواړي چې تاسو ته خپل کمالات وښیي. هلک په چوپتیا او ویرې سره د کیمیاګر خبرې اورېدې. بل کس وپوښتل یو بهرنی کس دلته څه کوي؟ هلک وینا ته ځان جوړاوه چې کیمیاګر د هلک کڅوړه راواخیسته. سره زر یې د قبیلې مشر ته ورکړل او ویې ویل ده ستاسو لپاره پیسې راوړي دي. عرب یوه خبره هم ورنه کړه او سره زر یې قبول کړل چې د ډېرې وسلې اخیستو لپاره بس و. بیا یې وپوښتل کیمیاګر څه ته وایي؟ کیمیاګر ځواب ورکړ کیمیاګر هغه سړی دی چې په نړۍ او ټول طبیعت پوهیږي. که ده غوښتلی دا ټوله جبهه به یې د سیلۍ په ځواک تباه کړې وای. سړي وخندل. دوی د جنگ د بربادۍ سره بلد وو او پوهېدل چې سیلۍ دوی ته ډېر تاوان نشي ورسولی، خو بیا هم د هر یو د زړه درزا زیاته شوه. دوی د صحرا سړي وو او له کوډګرو نه وېرېدل. د قبیلې مشر وویل زه غواړم وګورم چې څنګه دا کار کوي. کیمیاګر ځواب ورکړ ده ته 3 ورځې مهلت پکار دی.
دی به له ځان نه سیلۍ جوړوي چې تاسو ته خپل کمالات وښیي. خو که ده له ځان نه سیلۍ جوړه نه کړه نو موږ به خپل ژوند ستاسو د قبیلې په درناوي کې تاسې ته در وبخو. د قبیلې مشر په غرور وویل ته ماته د داسې څیز وړاندیز مه کوه چې د وړاندې نه زما په لاس کې دی. خو بیا یې هم دوی ته 3 ورځې مهلت ورکړ. هلک له ویرې نه رپېده خو کیمیاګر د کېږدۍ نه په بهر وتلو کې د ده مرسته وکړه او ویې ویل دوی ته دا احساس مه ورکوه چې ته ویرېږې. دا ټول زړور خلک دي او له ډارن سړي نه کرکه کوي. خو هلک دومره ویرېدلی و چې خبرې هم نشوی کولی. کله چې دوی د جبهې منځ ته ورسېدل نو هلک لږ ساه صورت شو او په خبرو راغی. د دوی بندي کولو ته هیڅ حاجت نه و. عربانو فقط دومره وکړل چې د دوی نه یې آسونه واخیستل. هلک وویل زما د ټول عمر ګټه دې دوی ته ورکړه. هغه څیز چې ما په ټول ژوند کې ګټلی و تا دوی ته ورکړل. کیمیاګر وویل که ته وژل شوی وای نو پیسو به څه ګټه درکړې وه؟ ستا پیسو موږ ته 3 ورځې ژوند راکړ. پیسې هر وخت د سړي ژوند نشي ساتلی. خو هلک دومره ویرېدلی و چې د هوښیارتیا خبرې یې نه اورېدې. دی نه پوهېده چې له ځان نه به سیلۍ څنګه جوړوي. دی خو کیمیاګر هم نه و. کیمیاګر یو عسکر ته د چای راوړو وویل. بیا یې لږ تود چای د هلک په مړوند توی کړ. په هلک د آرامۍ یوه څپه تېره شوه او کیمیاګر څه نااشنا توري ادا کړل چې هلک یې په معنا نه پوهېده. بیا یې په یو عجیب پاسته غږ هلک ته وویل د ویرې په مخ کې ماتې مه منه. ګنې بیا به د خپل زړه خبرې نشي اورېدلی. هلک وویل خو زه نه پوهېږم چې له ځان نه به سیلۍ څنګه جوړوم. که څوک د خپل برخلیک سره سم ژوند تېرول غواړي نو هغه ټول شیان یې زده وي چې د ده لپاره مهم وي. فقط یو څیز د خوب تعبیر راوړل ناشوني کوي او هغه د ناکامېدو ویره ده. زه د ناکامېدو نه ویره نه کوم خو نه پوهېږم چې له ځانه به سیلۍ څنګه جوړوم. ته باید دا زده کړې ځکه چې ستا ژوند په دې پورې تړلی دی. خو که زه دا کار ونه شم کولی نو بیا؟ کیمیاګر وویل نو بیا به ته خپل سرنوشت ته د رسېدو په مزل کې مړ شي. خو دا به د هغو میلیونونو خلکو د مرګ نښه وي چې په دې هم نه دي خبر چې برخلیک یې څه دی. کیمیاګر خپله خبره پسې وغځوله. خو ویرېږه مه، هغه خلک په ژوند زیات پوهیږي چې د مرګ خطر سره مخ وي. لومړۍ ورځ تېره شوه. دوی سره نږدې جګړه روانه وه او ډېر ټپیانې جبهې ته راوړل کېدل. د وژل شویو عسکرو ځای به نورو نیوه او ژوند دوام درلود. هلک له ځانه سره فکر وکړ مرګ په هیڅ څیز کې هم بدلون نه راولي. یو عسکر د خپل ملګري مړي ته وویل ته خو وروسته مړ کېدای شوی، ته خو د سولې اعلان نه پس هم مړ کېدای شوی. خو په هر حال مړ کېدې. خو بیا هم د ورځې په ختمېدو هلک د کیمیاګر په لټون پسې ووت. کیمیاګر د خپل باز سره صحرا ته وتلی و. هلک کیمیاګر ته بیا خپله ستونزه بیان کړه. زه اوس هم نه پوهېږم چې له ځان نه به سیلۍ څنګه جوړوم. کیمیاګر وویل یاد کړه ما څه درته ویلي وو، دا نړۍ د خدای هغه اړخ دی چې په نظر راځي او د کیمیا کار دا دی چې د روحاني کمال او مادي شیانو ترمنځ تړاو پیدا کړي. ته اوس څه کوې؟ خپل باز ته خواړه ورکوم. زه له ځان نه سیلۍ نشم جوړولی، موږ به هسې هم وژل کیږو. نو بیا ولې د باز د خوړو غم کوې؟ کیمیاګر ځواب ورکړ کیدای شي چې ته ووژل شي ځکه چې زه له ځان نه سیلۍ جوړولی شم. دوهمه ورځ هلک د پړاو سره نږدې یوې غونډۍ ته وخوت. څوکیدارانو هم دته د تلو اجازه ورکړه ځکه چې دوی د کوډګرو په باب اورېدلي وو چې له ځان نه سیلۍ جوړوي. دوی نه غوښتل چې هلک ته نږدې ورشي او هسې هم د هلک لپاره په صحرا پورې وتل ناشونی کار و. هلک د دویمې ورځې ټول ماسپښین هلته په داسې حال کې تیر کړ چې صحرا ته یې کتل او خپل زړه ته غوږ و. هلک پوهېده چې صحرا هم د ده ویره احساس کړې ده. دواړو یوه ژبه ویله. درېیمه ورځ د قبیلې سردار له خپلو سایمنصبانو سره ناست و چې کیمیاګر یې راوغوښت او ویې ویل راځئ. هلک وویل ما ته لږ وخت راکړئ. سردار ځواب ورکړ زموږ بیړه نشته، موږ د صحرا خلک یو. هلک د اسمان څنډې ته وکتل. ډېر لرې غرونه ښکارېدل. چارچاپېره غونډۍ، کمرې او ونې وې چې په دغه ځای کې په ژوندي پاتې کېدو زور ورکاوه
چیرته چې د ځان ساتل بیخي ګران و. هغه صحرا چې د پکې څو میاشتې مزل کړی و د ده مخې ته وه، خو هلک پوهېده چې په دومره ډیره موده کې د صحرا څومره لږه برخه لیدلې ده. په دغه لږه برخه کې د یو پیرنګي کاروان، قبیلوي جګړې او هغه بڼ چې 50,000 د کجورو ونې او 300 کوهیانې لرل لیدلي وو. صحرا د هلک نه تپوس وکړ، ته نن بیا دلته څه کوې؟ تا پرون ماته ښه ډېر نه و کتلي. هلک ځواب ورکړ، ستا په یو ځای کې هغه بني ادم اوسیږي چې زه ورسره مینه کوم، ځکه چې ستا شګو ته ګورم نو داسې فکر کوم لکه هغې ته چې ګورم. زه هغې ته بیرته ورتلل غواړم، خو اوس له ځان نه د سیلۍ جوړولو لپاره ستا مرستې ته حاجت لرم. صحرا بیا وپوښتل، مینه څه وایي؟ هلک ځواب ورکړ، ستا له پاسه د باز الوت ته مینه وایي، ځکه چې د باز لپاره ته یو شین پټی یې چیرته چې هغه ته خپل ښکار په لاس ورځي. باز ستا غرونه، غونډۍ او کمرې پیژني او ته د هغه لپاره ډیر سخي یې. صحرا ځواب ورکړ، باز په مخوګه کې زما شګه وړي، یعنی ما وړي. زه د کلونو راهیسې د هغه د ښکار غم خورم. خپلې لږې غوندې اوبه هغه ته وړاندې کوم او ښکار ورته په ګوته کوم. زه د دې نه خوند اخلم چې په خپل وجود کې د هغه ښکار ته ځای ورکړم. خو ناڅاپه یوه ورځ باز د اسمان نه راغوټه شي او هغه څه یوسي چې ما پنځولي وي. هلک وویل، نو د باز د خصماني لپاره ته ښکار ساتي او باز بیا د بنیادم خصمانه کوي او په آخر کې بنیادم بیا ستا د شګو خصمانه کوي او ستا په شګو کې د ښکار خصمانه کیږي. دا د نړۍ چلن دی. ښه نو دې ته مینه وایي؟ هو، دې ته مینه وایي. دا مینه ده چې له ښکار نه باز او له باز نه بنیادم جوړوي او له بنیادم نه صحرا جوړوي. دا مینه ده چې له سکې نه سره زر جوړ کړي او له سرو زرو نه بیا خاورې جوړې کړي. صحرا وویل، زه ستا په خبرو نه پوهېږم. هلک وویل، خو ته دومره پوهېدلی شي چې ستا په شګو کې یوه ښځه زما انتظار کوي او ځکه زه غواړم چې له ځان نه سیلۍ جوړه کړم. صحرا د څو دقیقو لپاره هیڅ ځواب ورنه کړ او بیا یې وویل، زه به تا ته خپلې شګې درکړم چې شمال یې والوزوي، خو زه یوازې هیڅ هم نشم کولی. ته باید له شمال نه هم مرسته وغواړې. شمال په چلیدو شو. قبایلي سړي لږ لرې ناسو او هلک ته یې کتل. دوی په خپلو کې داسې ژبه خبرې کولې چې هلک پرې نه پوهېده. کیمیاګر مسک شو. شمال راغی او د هلک په مخ ولګېد. شمال د هلک او صحرا خبرې واورېدلې. شمال په هر څه پوهېږي ځکه چې شمال په ټوله نړۍ کې الوزي. شمال په یو ځای کې هم نه دی زیږېدلی او په یو ځای کې هم نه مري. هلک شمال ته وویل، زما مرسته وکړه. یوه ورځ تا ماته د خپل مین غږ را رسولی و. شمال وپوښتل، تا د صحرا او د شمال ژبه له چا نه زده کړې ده؟ هلک ځواب ورکړ، له خپل زړه نه. شمال ډیر نومونه لري. د نړۍ په دې برخه کې خلک شمال ته سیرواکو وایي ځکه چې دا له ځان سره د لمر خاته په لور د سیند لوندوالی راوړي. په هغه لرې هیواد کې چې هلک ترې راغلی و خلک شمال ته لیونټر وایي ځکه چې د دوی په اند دا له ځانه سره د صحرا شګې او د مسلمانانو د جنګونو چغې راوړي. خو د هغه مالڅړ نه اخوا چې د هلک میږې پکې اوسیږي خلک فکر کوي چې شمال د اسپانیې نه راځي، خو رښتیا دا دی چې شمال نه چیرته ځي او نه له کوم ځای نه راځي. ځکه خو شمال له صحرا نه زیات زورور دی. کیدای شي چې یوه ورځ څوک په صحرا کې ونې وکري او دا هم شونې ده چې څوک دلته میږې وساتي، خو څوک به هم په دې بریالي نشي چې دلته شمال وتړي. شمال هلک ته وویل، موږ دواړه بیخي جلا څیزونه یو. ته نشي کولی چې له ځان نه سیلۍ جوړه کړې. خو هلک وویل، دا دروغ دی. ما په سفر کې د کیمیا رازونه زده کړي دي. زما په وجود کې دننه شمال، صحرا، سیند او ستوري ان د نړۍ هر یو څیز شته. موږ ټول یو لاس جوړ کړي یو او زموږ د ټولو روح یو دی. زه غواړم چې ستا غوندې د نړۍ هر ګوټ ته ورسیږم، په سیندونو د پاسه والوزم، هغه شګې پورته کړم چې زما خزانه یې خوندي کړې ده او د هغې ښځې غږ له ځانه سره یوسم چې زه ورسره مینه کوم. شمال وویل، تېره ورځ ما ستا او کیمیاګر خبرې اورېدې. هغه تا ته ویل چې هر څیز برخلیک لري، خو بنیادم له ځان نه سیلۍ نشي جوړولی.
ما ته فقط د څو دقیقو لپاره راوښیه چې له ځان نه سیلۍ جوړه کړم. بیا به موږ د بنیادم او سیلۍ په باب بې شمېره شونتیاو خبرې وکړو. د شمال تلوسه لا زیاته شوه او یو داسې کار و چې له دې وړاندې چیرته هم نه و شوی. ده هم په دې باب خبرې کول غوښتل، خو نه پوهېده چې له یو سړي نه سیلۍ څنګه جوړه کړي. شمال په څومره ډیرو کارونو برلاسی و. ده صحراګانې جوړې کړې وې، بیړۍ یې غرقې کړې وې، ځنګلونه یې ډک کړي وو او په هغو ښارونو کې الوتلی و چې د موسیقۍ او شور نه ډک وي. شمال فکر کاوه چې دی هیڅ پوله نه لري، خو دې هلک ویل چې نور څیزونه هم شته چې شمال یې باید د کولو جوګه شي. هلک چې وپوهېده چې شمال د ده غوښتنې منلو ته چمتو دی، نو ویل دې ته موږ مینه وایو. کله چې څوک له تا سره مینه وکړي نو بیا ته هر څه کولی شي. کله چې څوک له تا سره مینه کوي نو دې پوهېدو ته هیڅ حاجت نه وي چې څه پیښیږي، ځکه چې ټولې پیښې ستا په دننه کې واقع کیږي. او بیا که شمال مرسته ورسره وکړي نو بنیادم هم له ځان نه سیلۍ جوړولی شي. شمال ډیر مغرور او د هلک خبرو قار وروز. دومره توند شو چې د صحرا شګې یې والوزولې. خو آخر وپوهېده چې په نړۍ کې هر ځای ته له تلو نه پس هم دا چل نه ورځي چې له یوه بنیادم نه سیلۍ څنګه جوړه کړي. شمال په داسې حال کې چې د خپلې پولې په اعتراف کولو غوسه وویل زه له نړۍ نه چاپېره ګرځم او ډیر خلک مې لیدلي دي چې د مینې خبرې کوي او اسمان ته ګوري. ښه به دا وي چې له اسمان نه پوښتنه وکړو. هلک وویل سمه ده، خو راشه په دې کار کې زما مرسته وکړه. دلته دومره سخته سیلۍ راوله چې لمر په دوړو کې پټ شي. بیا به زه اسمان ته نیغ وګورم او د لمر رڼا به مې سترګې نه ړندوي. سیلۍ دومره تونده شوه چې اسمان په شګو کې پټ شو او لمر په یو زرین تالي واوښته. په جبهه کې هیڅ هم نه ښکارېدل. د صحرا خلک له سیلۍ سره بلد وو او دا به یې صمیم باله. دا د سمندر له سیلۍ نه هم زیاته تاواني وه. اسونه هڼېدل او وسله له شګو نه ډکه ده. د غونډۍ په سر یو قمندان د قبیلې مشر ته وویل ښه به وي که دا اوس ختمه کړو. دوی ته هلک سم نه ښکارېده. دوی خپل مخونه په آسماني رنګه رخت کې پټ کړي وو او له سترګو نه یې ویره څڅېده. یو بل قمندان هم وویل راځئ چې بس یې کړو. خو سردار په داسې حال کې چې غږ یې له درناوي نه ډک وویل زه غواړم چې الله پاک لوی وګورم، ګورم چې څنګه یو سړی له ځان نه سیلۍ جوړوي. سردار په زړه کې د دغو دوو قمندانانو نومونه یاد کړل او پریکړه یې وکړه چې څنګه سیلۍ ودرېږي نو دواړو ته به رخصت ورکوي، ځکه چې صحرا ریښتونی سړي ډارن نه وي. هلک لمر ته وویل ما ته شمال ویلی دي چې ته مینه پیژنې. که ته مینه پیژنې نو حتما به د نړۍ روح هم پیژنې، ځکه چې د نړۍ روح د مینې نه جوړ دی. لمر وویل زه له دې ځای نه د نړۍ روح لیدلی شم. زه له خپل روح سره خبرې کوم او موږ دواړه ونو ته وده ورکوو او میوې سیوري ته رسوو. زه له ځمکې نه ډېر لرې اوسم، خو چیرته چې زه اوسېږم له دې ځای نه مې مینه کول زده کړي دي. زه پوهېږم که لږ نور ځمکې ته ورنږدې شم نو په ځمکه اوسېدونکي ټول ژوندي سره به مړه شي او د نړۍ روح به ختم شي. موږ د یو بل ننداره کوو او د یو بل غوښتنه کوو. زه د ځمکې ته ژوند او تاو ورکوم او ځمکه ما ته خپل ژوند دلیل راکوي. لمر وپوښتل ته له ما نه څه غواړې؟ هلک ځواب ورکړ زه غواړم چې ته له ما سره مرسته وکړې او له ما نه سیلۍ جوړه کړې. لمر وویل طبیعت ما ته تر ټولو هوښیار موجود وایي، خو زه هم په دې نه پوهېږم چې له تا نه سیلۍ څنګه جوړه کړم. هلک وویل نو زه له چا نه وپوښتم؟ لمر چوپ شو. شمال د دوی خبرو ته غوږ نیولی و او غوښتل یې چې د نړۍ ګوټ ګوټ ته دا خبر ورسوي چې د لمر هوښیارتیا هم پولې لري او د دې هلک خبرو ته ځواب نه لري چې د نړۍ په ژبه غږیږي. لمر په خبرو راغی. له هغه لاس نه پوښتنه وکړه چې دا هر څه یې لیکلي دي. شمال له خوشحالۍ نه چغه کړه او نور هم توند شو. کېږدۍ والوتې او څارویو پړي وشلېدل. د غونډۍ په سر ناست سړي په یو بل پورې کلک شول چې سیلۍ یې وانولزوي. هلک له هغه لاس ته ورغی چې دا هر څه یې لیکلي دي، خو وپوهېده چې سم د لاسه ټول طبیعت چوپ شو. هلک هم د چوپ کېدو پرېکړه وکړه.
د هلک له زړه نه د مینې یوه څپه راپورته شوه او د دعا پیل کړه. دا یوه داسې دعا وه چې د وړاندې کله هم نه وه غوښتې، ځکه چې دې دعا توري او ټکي نه لرل. هلک په خپله دعا کې د میږو لپاره د نوي مالڅړ په موندلو شکر نه ویست او نه یې د ښیښو د نورو لوښیو د خرڅولو غوښتنه کوله، نه یې دا منت کاوه هغه ښځه چې ده لیدلې وه د ده انتظار ته دې دوام ورکړي. هلک په چوپه خوله پوهېده چې صحرا، سیلۍ او لمر هم په هغو نښو د پوهېدلو هڅه کوي چې دغه لاس راښکلی دی او د خپلې لارې لټون کوي. ده احساس کړه چې دغه ټول شیان هم په هغه لیک د پوهېدو هڅه کوي چې په زمرد لیکل شوي وو. ده ولیدل چې پالونه په ټوله ځمکه او فنا کې خواره واره دي او هیڅ دلیل او معنا نه لري. ده ولیدل چې صحراګانې، سیلۍ، لمر او خلک په دې نه پوهېږي چې دوی ولې زیږېدلي دي، خو هغه لاس چې دا هر څه یې جوړ کړی دی د دوی د ټولو لپاره دلیل لري او هغه لاس معجزې ښیي. هغه لاس له سیند نه صحرا او له بنیادم نه سیلۍ جوړولی شي. فقط هغه لاس په دې پوهېږي چې هغه لوړې ارادې په شپو ورځو کې د نړۍ تخلیق څنګه داسې یو ځای ته راورساوه چې په شاهکار بدل شو. هلک د نړۍ روح ته ورسېد او خپل روح په سپېڅلتیا وپوهېده. دی باوري شو چې دی یعنې دا هلک په خپله هم معجزې ښودلی شي. صمیم سیلۍ په دغه ورځ دومره تونده وچلېده چې د دې د مخه کله هم په دومره شدت سره نه وچلېدلې. له دې ورځې نه پس په عربانو تر پیړیو پورې د هغه هلک کیسه کوله چې څنګه یې د صحرا تر ټولو زورورو سردار د جبهې د ورانولو لپاره له ځان نه سیلۍ جوړه کړې وه. سیلۍ چې ودرېده نو ټولو خلکو هغه ځای ته وکتل چیرته چې هلک ولاړو، خو هلک اوس په خپل ځای کې نه و. دی د پړاو بلې خواته له یو څوکیدار سره چې په شګو کې ډوب ولاړو. ټول خلک دې کوډې سخت ویرولي وو، خو دوه کسان داسې هم وو چې موسېدل. یو کیمیاګر و ځکه چې ده ته یو کامل شاګرد په لاس ورغلی و او بل د قبیلې مشر و ځکه چې د ده په اند هلک د خدای په لویۍ پوهېده. بله ورځ د قبیلې مشر دوی ته رخصت ورکړ او د عسکرو یو ټولګی یې ورسره کړ چې تر هغه ځایه ورسوي چیرته چې دوی تلل غواړي. دوی ټوله ورځ مزل وکړ او ماسپښین مهال د زړو مصریانو یوې خانقاه ته ورسېدل. کیمیاګر له آس نه راکوز شو او عسکرو ته یې بیرته جبهې ته د تلو اجازه ورکړه. بیا یې هلک ته وویل له دې نه پس به ته یوازې ځې، احرام ته فقط 2 ساعته مزل پاتې دی. هلک وویل ډیره مننه، تا ما ته د نړۍ ژبه را زده کړه. کیمیاګر ځواب ورکړ ما تا ته تش هغه شیان را برسېره کړل چې ستا له مخکې نه زده وو. کیمیاګر د خانقاه ور وټکاوه. یو سړی چې تور کالي په غاړه و راووت. دواړو له یو بل سره د زړو مصریانو په ژبه کې څه خبرې وکړې او بیا کیمیاګر هلک ته د راننوتلو بلنه ورکړه. کیمیاګر هلک ته په موسکا وویل ما ده ته وویل چې د لږ وخت لپاره خپل اشپزخانه ماته راکړي. دوی د خانقاه شاته اشپزخانې ته لاړل. د خانقاه راهب لږه سکه راوړه. کیمیاګر سکه د اوسپنې په هرکاره کې په اور باندې کړه. چې سکه ویلې شوه نو کیمیاګر د خپلې کڅوړې نه هغه عجب زیړ رنګه هګۍ راویسته. بیا یې د ویښته هومره نری پټ ترې رابیل کړ، په موم جامه کې بند کړ او بیا یې د ویلې شوې سکې سره ګډ کړ. د ویلې شوې سکې رنګ د وینو غوندې تک سور شو. کیمیاګر سکه له اور نه راکوزه کړه او د یخېدو لپاره یې یوې خواته کېښوده. بیا یې له راهب سره د قبیلوي جګړې په باب خبرې پیل کړې. کیمیاګر وویل فکر کوم دا جګړه به تر اوږدې مودې پورې دوام وکړي. راهب خفه و ځکه چې کاروانونه د څه مودې راهیسې د جنګ له ویرې په ګیزا کې ایسار شوي وو، خو دوی ته یې وویل څه چې د خدای منظور وي. کیمیاګر وویل بالکل. هلک او راهب یخ شوي لوښي ته وکتل چې برېښېده. سکه د لوښي په کالبوت کې یخه شوې وه، خو اوس سکه نه وه، هغه سره زر و. هلک وپوښتل داسې ورځ به هم وي چې زه په دې کولو کې بریالی شوی یم؟ کیمیاګر وویل دا ستا برخلیک نه دی، زما دی، خو ما غوښتل چې تا ته وښیم چې دا کار هم شونی دی. دوی بیا د خانقاه د دروازې په لور لاړل. کیمیاګر سره زر په 4 برخو وویشل. یوه برخه یې راهب ته ورکړه او ویې ویل دا ستا شوه.
دا ستا د هغه سخاوت په بدل کې دي چې ته په حاجیانو یې لوروي. راهب ځواب ورکړ دا خو زما له سخاوت نه ډېره زیاته ده. کیمیاګر وویل داسې مه وایه، کیدای شي چې ژوند زموږ خبرې اوري او بل وار تا ته له دې نه لږه برخه درکړي. بیا یې هلک ته مخ ور واړو. دا ستا شوه، دا د هغو پیسو بدل دی چې تا د قبیلې مشر ته ورکړې وې. هلک غوښتل ووایي چې دا برخه خو له هغو پیسو نه ډېره زیاته ده، خو بیا چوپ شو ځکه چې ده د کیمیاګر خبره اورېدلې وه چې د راهب ته یې کړې وه. کیمیاګر درېیمه برخه راواخیسته. ویې ویل دا زما شوه ځکه چې زه بیرته صحرا ته روان یم او هلته قبیلوي جنګونه دوام لري. بیا یې څلورمه برخه راواخیسته او راهب ته یې ورکړه. دا د دې هلک برخه ده، کیدای شي د دې چیرته بیا په کار راشي. هلک وویل زه خو د خپلې خزانې په لټون پسې روان یم او اوس ډېر ورنږدې شوی یم. کیمیاګر ځواب ورکړ زما پوخ باور دی چې ته به خپله خزانه ومومي. هلک وویل نو بیا دا د څه لپاره؟ کیمیاګر وویل ځکه چې تا 2 ځلې خپلې سپمولې پیسې بایللې دي. یو وار ستا ټولې پیسې هغه غله یوړې او بل ځای د قبیلې مشر واخیستې. زه یو بوډا وهمي عرب یم او په خپلو متلونو باور لرم. زموږ یو متل دی چې کومه پیښه یو وار وشي هغه بیا نه کیږي، خو کومه پیښه چې 2 وارې وشي نو په 3م ځل خامخا کیږي. دواړه په آسونو سپاره شول. کیمیاګر وویل غواړم تا ته د خوبونو په باب یوه کیسه بیان کړم. هلک خپل لاس ورنږدې کړ. کیمیاګر وویل په لرغوني روم کې د تیبریوس پاچا په وخت کې یو نیک سړی اوسېده چې 2 زامن یې لرل. یو زوی یې په پوځ کې دنده درلوده او د پاچایۍ لرې څنډې ته لیږل شوی و او بل زوی یې شاعر و چې ټول روم به یې له شعرونو نه خوند اخیسته. یوه ورځ سړي خوب ولید چې خوب کې یوې پرښتې ورته وویل چې ستا د یو زوی خبرې به ټول خلک زده کوي او په پیړیو پیړیو به یې تکراروي. سړی راویښ شو او له خوشحالۍ نه په ژړا شو ځکه چې ژوند په ده ډېر مهربان و او له داسې کیسې نه یې خبر کړی و چې دی هر پلار لپاره د ویاړ خبره وه. لږه موده پس سړی په داسې حال کې مړ شو چې یو کوچنی یې د جنګي بګۍ د څرخ لاندې له چقېدو نه ژغوره. دی نیغ جنت ته لاړ ځکه چې ټول ژوند یې سم او په نیکو کارونو کې تیر کړی و. په جنت کې سړي هغه پرښته ولیده چې ده ته په خوب کې ورغلې وه. پرښتې سړي ته وویل ته به ډېر ښه سړی یې، تا د مینې وړ ژوند تیر کړی او مرګ دې هم د درناوي وړ و. زه اوس ستا هره غوښتنه منلی شم. سړي وویل ژوند له ما سره ډېر ښه و. کله چې ته په خوب کې راښکاره شوې نو ما وانګېرله چې زما ټوله خواري قبوله شوې ده ځکه چې زما د زوی نظمونه به خلک تر پیړیو پیړیو پورې وایي. زه د خپل ځان لپاره هیڅ نه غواړم، خو هر پلار د هغه چا په نوم ګټلو خوشحالیږي چې ده په ماشوموالي کې ساتلی وي او په هلکوالي کې یې تربیه کړی وي. زه به خوشحاله شم که په راتلونکي وخت کې د خپل زوی خبرې له نورو خلکو نه واورم. پرښتې د سړي په اوږه لاس کېښود او دواړو راتلونکي وخت ته لاړل. دا یو نوی او لوی ځای و او خلکو په ناشنا ژبې خبرې کولې. سړی له خوشحالۍ نه په ژړا شو او پرښتې ته یې وویل زه پوهېدم چې زما د زوی شاعري تل پاتې ده. لطفا ته ما ته ویلی شي چې دا خلک زما د زوی کوم نظم زمزمه کوي؟ پرښته په مینه سړي ته رانږدې شو او دی یې یوې خواته پرتې څوکۍ ته بوتلو. چې دواړه کېناستل نو پرښتې وویل ستا د زوی شعرونه په روم کې خلک ډېر خوښوي. هر چا د ده له شعرونو سره مینه درلوده او خوند یې ترې اخیست. خو چې د تیبریوس پاچایي ړنګه شوه نو د ده شاعري هم خلکو هیره کړه. اوس چې تا کومې خبرې واورېدې دا ستا د هغه زوی خبرې وي چې په پوځ کې دنده درلوده. سړی حیران شو. پرښتې خبرو ته دوام ورکړ ستا زوی یو لرې ځای ته لیږل شوی و. دی هلته د 100 عسکرو قمندان شوی و. دی یو نیک او ښه سړی و. یوه ورځ ماسپښین د ده یو خدمتګار ناروغ شو او داسې ښکارېده چې ځنکدن یې را رسېدلی دی. ستا زوی د یو دیني استاد په باب اورېدلی و چې ناروغان رغوي. ستا زوی د هغه سړي په لټون پسې ووت او څو ورځې ګرځېده. په لاره یې واورېدل چې دغه سړی چې دی یې په لټون پسې راوتلی دی د خدای پیغمبر دی. ده هغه ناروغان ولیدل چې د هغه سړي په لاس رغېدلي وو. هغو کسانو ستا زوی ته د سړي تعلیمات واورول. سره له دې چې ستا زوی د روم صاحب منصب و خو ده د سړي په عقیده ایمان راوړ.
لږه موده پس دی هغه ځای ته ورسېده چیرته چې هغه سړی هم راغلی و. ستا زوی دیني استاد ته وویل چې د ده یو خدمتګار ډیر زیات ناروغ دی. دیني عالم سم له لاسه له ده سره تګ ته چمتو شو. خو صاحب منصب یو دینداره سړی و. د چې د دیني عالم سترګو ته کتل نو وپوهېده چې دی یو پیغمبر ته مخامخ دی. هغه مهال ستا زوی دیني عالم ته یوه خبره وکړه او دا خبره تر اوسه خلکو یاده ده. دیني عالم ته یې وویل زما باداره زه د دې وړ نه یم چې ته زما کور ته راشي. ته فقط یو ټکی ادا کړه او زما خدمتګار به جګ جوړ شي. کیمیاګر خبره پسې وغځوله. دا پروا نه کوي چې څوک څه دنده لري، خو د نړۍ په تاریخ کې هر سړی یو بنسټیز رول لوبوي او زیاتره ده ته په خپله هم پته نه لګیږي. هلک مسکی شو. ده په ټول عمر کې دا فکر نه و کړی چې د ژوند په باب پوښتنې به د یو شپون لپاره هم دومره ارزښت ولري. کیمیاګر وویل په مخه دې ښه. هلک ځواب ورکړ په مخه دې ښه.